بحث او شننه له مسؤلو چارواکو سیاسي او اقتصادي شنونکو سره پر اړینو موضوعاتو خبرې اترې د بحث او شننې په خپرونه کې حقایق راسپړو او ستونزو ته حل لارې لټوو. بحث او شننه بسم الله الرحمن الرحیم. د افغانستان د ملي راډیو درنو اوریدونکو ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله یم چې جوړ او روغ اوسئ. زه رفیع الله ریحان یم او تاسو د همګړی د بحث او شننې خپرونې ته غوږ یاست. نن په خپرونه کې راسره د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې ویاند ښاغلی نجیب الله امین د ټلیفون پر لیکه راسره میلمه دی چې د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې پر لاسته راوړنو، پر فعالیتونو او په راتلونکي کال کې د پلانونو په تړاو به ورسره بحث کوو. تاسو هم زموږ ملتیا وکړئ. قدرمن امین صاحب، تاسو ته هرکلی او ښه راغلاست وایم. کور ودان چې وخت مو راکړی او په خپرونه کې راسره یاستئ. مننه کوم ریحان صاحب، الله مو وفقه. تاسو ته هم هرکلی وایم. خیر اوسئ چې تاسو هم ته وخت راکړئ. ډیره مننه. امیر صاحب محترم، پیل به پر دې پوښتنه وکړو د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې مهمې لاسته راوړنې په دې وروستیو کې یا په دې سږ 1402 کال کې د هیواد او د ولس لپاره څه وې؟ حامدا ومصليا بسم الله الرحمن الرحیم. د ملي رادیو تلویزیون ټولو همکارانو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. علیکم السلام. د تخنیکي او مسلکي زده کړو اداره ته سال هم د نورو کالو سره همرنګه مخته لاړه. کوم پلانونه چې درلودل، کومې طرحې درلودې، هغه وشول انشاءالله. هغه کارونه سر ته ورسېدل د پلان مطابق. پسې کارونه تر پلان هم الحمدلله واوښتل چې یو د هغونه د سخت کال زموږ ستر ملي نندارتون رامنځته کول وو، ځکه چې موږ داسې اټکل نه وکړی چې په دومره لوړه سطحه به داسې یو نندارتون رامنځته شي چې هم به زیاتره افغانان ګډون پکې وکړي او هم به تر حد د موږ تر محدوده چې موږ اټکل کړی وو زیاتې پروژې راشي. نو د موږ په سږني کال کې یوه د سترو لاسته راوړنو همدغه د ملي نندارتون رامنځته کول وو او په څنګ کې ورسره هغه ستونزه چې رامنځته شوې وه، البته په موقتي توګه باندې چې هغه د فني تدریسي استادانو یا د ادارې د کارمندانو هغه د دوی معاشات و، فاضلي معاشات، هغه 80 سلنه و، هغه هم سل شوی. نو دا بله ستره لاسته راوړنه د تخنیکي او مسلکي زده کړو د ادارې وه. او په دې وروستیو کې تاسو په جریان کې چې موږ 1000 کسه نخبه خپل محصلین، فارغ التحصیل محصلین نیسو د استادۍ او د پښتو لپاره. د دې موضوع په اړه موږ جزئیات هم خپاره کړي دي، خو بیا هم راځم ځینې مواردو ته. دا چې تخنیکي مسلکي زده کړې اداره ټول وخت دا کوشش کوي چې 80 سلنه زده کړې عملي وي، 20 نظري وي. نو د همدې کار دپاره موږ ضرور دا وبلله چې خپل فارغ التحصیل نخبه محصلین دلته جذب کړو. دلته څو موارد یو ده چې دوی به خوشحاله شي، خوشحاله به ورته شي، دوی زحمت نه به بې ځایه نه وي، دوی به ډېر سرګردانه کېږي نه. دویم ده چې دوی تیار دلته تجربه لرله او دوی به د محصلینو پراکتیکي دوره کې ډېر ښه رول ولوبوي. د همدې کار دپاره او بل ته چې اداره هغه کومې وعدې چې خلکو ته ورکوي، یعنې ورته ژمنه ده، د خپله ژمنتیا ثابتوي. د دوی دپاره موږ وغوښتل چې دغه 1000 کسه خپل فارغ التحصیل محصلین بیرته جذب. ډیره مننه امین صاحب محترم. د تخنیکي او مسلکي زده کړو لیسو او انسټیټیوټونو کې د راتلونکي کال لپاره د زده کړیالانو د جلب او جذب پروسه څه ډول ده؟ په دې تړاو که معلومات راکړئ. موږ د جلب او جذب پروسه ټول وخت شفافه وي. الحمدلله همکاران کوي، په اخلاص سره کانکور معرفي کوي. موږ خپله د جذب پروسه داسې ده چې موږ وخت اعلانات کوو، په فزیکي توګه باندې د ځینو ټولنو سره ګډون کوو، د علماو او متنفذینو سره موږ وینو، وخت په وخت
موږ د رسنیو سره فعال یو، د ملي رسنیو سره حتی د هغو رسنیو سره موږ فعال یو چې د شخصي فعالیتونه کوي او ورسره موږ حضور لرو ټول وخت، ښه تعاملات او روابط ورسره لرو. ضمناً موږ خپلې پاڼې لرو، رسمي ویب سایټ لرو. موږ څنګه ته موږ خواله رسنۍ مثلا ټویټر دی، یوټیوب دی، فیسبوک دی، ملګري رسنۍ ده چې د افغانستان خپله او ملي رسنۍ ده. نو موږ وخت په وخت لیدلو یا اعلانات کوو او ضمناً موږ مثلا بنرونه چاپوو، بوتونه لري په بازارو کې، موږ په وخت اعلانات کوو، د صفحات د لارو نه نشر. نو موږ جذب پروسه ښه ده، وخت په وخت تفاوت کوو. مثلا په تېر کال کې موږ ځوانان د 10,000 شاوخوا کې لرل او سعی کې دغه تعداد تر مابین 6,000 کسه تفاوت راوړي. نو موږ الحمدلله اوس ډېر ښه روان یو. مخکې دغه اداره که تاسو فکر وکړئ چې چندان پېژندل نه، اوس هم ځینې ځوانان دغه ادارې د نامه سره نابلده دي. خو که وغواړي ځوانان ډېر په اسانه توګه باندې د موږ ادرسو ته داخلېدلی شي چې صرف د تخنیکي او مسلکي زده کړو اداره یا اداره تعلیمات تخنیکي او مسلکي په ګوګل کې سرچ کړئ، د موږ ټول ادرسونه راوړي. نو هلته د موږ ټول نمبرونه شته دي. په وضع کې مشکلات موږ نه لرو. کوم څه چې موږ نشر کړي دي، مثلا نصاب په اړه کتابونه موږ نشر کړي، نور اعلامیې دي، تفاهمنامې دي، ټول شیان د موږ په ویب سایټو کې شته او په ادرسو کې موجود دي. امین سي محترم، تاسو مخکې هم یو څه یادونه ورته وکړه. زه غواړم بیا هم وپوښتم، د تخنیکي او مسلکي زده کړو څخه په لوړه درجه باندې فارغ شوي زده کړیالان تاسو په خپله اداره کې پر بستونو باندې ګمارئ که نه؟ له نورو وزارتونو او اداراتو سره هم هوکړه لیکونه لرئ په دې برخه کې؟ موږ هوکړه لیکونه بالکل لرو. موږ 20 هوکړه لیکه لرو د مختلفو ارګانونو سره. خو دغه کسان چې موږ ښودلي دي، د 1000 کسان، دا صرف هغه خپل فارغ التحصیل ځوانان چې زموږ د ادارې تخنیکي او مسلکي زده کړو د ادارې د تعلیمي څانګو څخه دوی په لوړو نمراتو باندې، یعنې د اول نمره څخه تر 5م پورې دوی فارغ شوي، صرف هغه ځوانان موږ فعلا په پلان کې لرو، هغوی نیسو انشاءالله جذبوي. نورو وزارتونو و اداراتو سره هم هوکړه لیکونه لرئ؟ په کومو برخو کې دي؟ کولی شئ معلومات راکړئ؟ بله، ما وخت چې یادونه وکړه درته، موږ 20 هوکړه لیکه لرو، د مختلفو وزارتو سره لرو. هغه وزارتونه مثلا د کار د وزارت سره موږ لرو، د دفاع د وزارت سره لرو، مثلا د لوړو تحصیل زده کړو د وزارت سره لرو، د معارف وزارت سره لرو. همدارنګه د نورو وزارتو سره موږ وخت په وخت تفاهمنامې لاسلیک کړي دي چې دوی موږ ته کوم کارونه کړی شي او موږ د دوی لپاره کوم خدمات وړاندې کولی شو. نو د هغو وزارتو مربوط چې څه دي هغه موږ لرو او دا په عمل کې هم ثابته شوې ده. د هغو نه 2 مثالونه تاسو ته وړاندې کولی شم چې یو د هغو نه د لوړو زده کړو د محترم وزارت سره د موږ تفاهم لیک و چې پر اساس یې تاسو ولیدل چې هغه یو کلان تنظیم لري شو. او بل مثلا زه د بېلګې په توګه تاسو ته د دفاع محترم وزارت وړاندې کولی شم چې دفاع وزارت اوس د موږ په اتومایخانیکي انسټیټوټ کې چې چلستون کې موقعیت لري او دا یو تاریخي انسټیټوټ دی چې مخکې د تخنیکوم په نوم سره یادېدلو. هلته اوس د یوې میاشتې په شاوخوا کې د دفاع وزارت یوه ډېره قوي ماشینري روانه ده، کار اتومایخانیکي چې 313 تجربو په شاوخوا کې هغه ځمکه لري، 313 جریبه. نو څه غصب شوې ده، کومه چې پاتې ده، هغو کې مثلا غټ کاڼي وو په دې ساحه کې پاتې شوي وو، ډېر څه پخوا نه چا توجه نه ورته کړې. اوس د ملي دفاع وزارت د همکارۍ پر اساس د هغوی د یو خاص او ځانګړي نظر له امله چې د موږ سره لري یو نیک نظر او خدمت په واقعا ځوانان راغلي دي، هلته قوي ماشینري لګیا ده، کار کوي. تاسو ولیدل مثلا د موږ سره د زراعت او مالدارۍ وزارت دی، هغوی د موږ سره تفاهمنامه لري، د موږ ته لاس راکوي، وخت په وخت هلته لګیا دي، هغوی اوس نیالشاني کوي، ونې کینوي. نو دا ټول هغه مثالونه وو چې ما تاسو ته وړاندې کړل. داسې خارجي سکتورونه دي د موږ سره مثلا وخت په وخت تماس لري، خیریه بنسټونه دي بین المللي یا داسې په لوړه کچه باندې. نو راځي موږ سره وخت په وخت ګوري، د ځینې عملي هم د موږ سره مرستې کوي او ځینې وعدې راکړي دي ډېرې ټینګې چې انشاءالله په آینده کې به وکولی شي موفق شو. قدرمن امین صاحب، یو خبر داسې دی چې د قوشتېپې کانال ته څیرمه ستاسو د ادارې لخوا د کرنې مسلکي لیسه جوړه شوې ده. په دې اړه که راته ووایې، دغه لیسه
مکمله تکمیل شوې ده یا یې هم چارې روانې دي یا هم که په راتلونکي کې به پیل شي؟ بله، اوس وخت ته په کتو سره موږ د افغانستان په ګوټ ګوټ کې چېرته چې اړتیا او ضرورت وي موږ په وخت سره اقدام کوو. دغه لیسه چې موږ تاسیس کړې ده د جوزجان په ولایت کې ده، نو هغه لیسه وخت ته په کتو سره چې د موږ شمال سمت یا سمت شمال د موږ یو حاصلخیز ساحه ده، نو هلته ضرورت زراعت ته ډېر دی. موږ وخت په وخت د پشتوپې د کانال څنګ هرې خوا ته انشاءالله هم انستیتوتونه د زراعت بخش کې ایجادوو، انشاءالله هم مسلکي لیسې ایجادوو. دا د موږ وظیفه ده، د موږ دنده ده چې په افغانستان په هر ګوټ کې هر شي ته چې ضرورت وي، مثلا د پچلۍ ده، مثلا د هوټلدارۍ موږ وعدې ورکړې دي چې انستیتوت موږ ایجادوو. دا ضرورت، یعنی موږ هدف دا دی، د موږ د ادارې هدف دا دی چې موږ د بازار د کار سره مطابق مخکې لاړ شو. ضرورت د بازار د کار چې دی هغه باید موږ درک کړو او د هغه لپاره موږ کار وکړو. نو دلته یو ډېر کلک ضرورت او ضرورت بیا هم دی چې موږ په سمت شمال کې نور مراکز تعلیمي هم ایجاد کړو. هلته به مسلکي خلک پرېږدل شي، د کانال شاوخوا ته به هلته مسلکي خلک وي. ضرورت به دلته نه وي چې یو څوک د بل د تجربې نه کار اخلي یا هغوی ته وایي چې څه وکړو څه ونه کړو. دوی به خپله مسلکي روزل شوي وي، هلته فعالیت کوي انشاءالله. بله، ډېره مننه قدرمن حمید صاحب. قدرمن اورېدونکو، یوه لنډه دمه اخلو، له دمې وروسته بېرته راګرځو. زموږ بحث به له محترم حمید صاحب سره دوام وکړي. بحث او شننه له مسؤلو چارواکو، سیاسي او اقتصادي شنونکو سره پر اړینو موضوعاتو خبرې اترې. د بحث او شننې په خپرونه کې حقایق راسپړو او ستونزو ته حل لارې لټوو. بحث او شننه د افغانستان ملي رادیو د ملت رسا غږ. روغتیا او ژوند، صحت و زندگی. دغه روغتیایي خپرونه د هرې یکشنبه ورځ له 12 څخه تر 1 بجې پورې به طور زنده از رادیو صدای شریعت و رادیو ملی افغانستان شنونده باشید. تاسو هم کولای شئ روغتیایي پوښتنې له متخصص ډاکټر څخه وپوښتئ. 020 23 10 742. څلور دیرش 34 څلور دیرش خپرونه، برنامه 34 گفتگو با شنونده ها و مقامات در 34 ولایت افغانستان. د اوریدونکو او مسئولینو سره خبرې اترې در برنامه 34 څلور دیرش خپرونه په څلور دیرش خپرونه کې بینش و پرسش. بینش و پرسش در امتداد خبر. بحث ها پیرامون اتفاقات و رویدادهای بازتاب یافته در کشور، منطقه و جهان. رادیوی ملی افغانستان پیشکش می‌کند. بینش و پرسش. مهم و پیخوتا کتنه زموږ د کاریز چې د کاریز باندې اوبه کې وتلې دي، زموږ دغه باغونه سیدي دا ټول اولوري ګلۍ په وسوله. د افغانستان بانک د خبرپاڼې پر بنسټ دا په کندهار کې د هیواد د لسو ولایتونو د نگاه به داغ‌ترین رویدادها. امارت اسلامی و مردم افغانستان ظهر نشسته که مسائل افغانستان به نحوی داد. بسیار خیلی آموزنده بود، گرچه همه علما کمکان مار است و روغن است. قرب خدا میکنه اگر تیر مار گردیده نگاه کتنه. بحث او شننه له مسؤلو چارواکو، سیاسي او اقتصادي شنونکو سره
پر اړینو موضوعاتو خبرې اترې. د بحث او شننې په خپرونه کې حقایق راسپړو او ستونزو ته حل لارې لټوو. بحث او شننه. بیا هم ښه راغلاست قدرمنو اورېدونکو، تاسو د همغږۍ د بحث او شننې خپرونې ته غوږ یاست. په خپرونه کې راسره د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې ویاند ښاغلی نجیب الله امین شته دی چې ډېر بحث به ورسره کوو. قدرمن امین صاحب، د تخنیکي او مسلکي زده کړو د محصلینو لپاره آیا داسې امکانات شتون لري چې دوی پکې خپلې تجربې لا قوي کړي او همدې ته ورته د فابریکو جوړولو امکانات هم شتون لري؟ بله، الحمدلله موږ د نوښت په نوم مرکز ایجاد کړی یا تاسیس کړی هم د همدغو ځوانانو لپاره د خلاق او مبتکرو ځوانانو لپاره موږ د نوښت مرکز رامنځته کړی. دا د دوی په خدمت کې دی. د افغانستان په هر ګوټ کې، په هر کنج و کنار کې چې خلاق ځوانان وي، دوی سره فکر موجود وي، طرحه ورسره موجوده وي، د صنعت په برخه کې د افغانستان د پرمختګ په برخه کې دوی څه چې د ځان لري موږ خدمت کوو. او موږ هم وخت په وخت د خصوصي سکتورو سره، نورو دولتي سکتورو سره په تماسو کې یو چې د موږ د نوښت مرکز قوي شي. د دې لپاره موږ پلان لرو چې په راتلونکي کې انشاءالله د دې لپاره یو کافي بودیجه ترلاسه کړو چې د نوښت مرکز موږ په پښو ودرو او دلته ځوانان چې هر ضرورت لري هغه اړتیا او ضرورت یې پوره شي. د موږ افغانستان داسې جګړو ځپلی ملک دی، 40 یا 40 لسیزې د پاسه دلته جګړې شوې دي. دا وطن جوړېدو ته ضرورت لري او دا باید په مسلکي توګه باندې جوړ شي. نو موږ مثلا وخت په وخت چې موږ صادراتو نه واردات زیات دي، نو موږ هغه وخت باید ځان وصل کړو انشاءالله په کومک او نصرت الله سره چې د موږ صادرات نسبت واردات ته زیات شي. نو د دې لپاره یو کار ته ضرورت دی چې تخنیکي او مسلکي اداره کولی شي افغانستان په راتلونکي کې پر پښو ودروي. صرف دومره کار وشي چې د محترمو مشرانو توجه ورته زیاته شي او د انکشافي بودیجه کې د موږ سره سم لاس یوسي. کوم څه چې موږ ته راکول کېږي هغه نه رسېږي د دوی لپاره، نو موږ هم هغه ځینې خدمات موږ چې محدود دي، علت یې همدا دی چې موږ کافي انکشافي بودیجه نه لرو. ځوانان موږ جذبوو. مثلا موږ د نورو سکتورو سره خبرې کړې دي، نور داسې ویښ ځوانان شته د امارت اسلامي په چوکاټ او بیرون کې چې موږ ته لاس راکوي. وخت ځوانان مثلا موږ جذبوو چې کله داسې ځوانان وي چې دلته یې هغه مشکل حل نشي، نو نور ارګانونه موږ ته لاسونه راکوي، هغوی ته یې معرفي کوو. د موږ د ادارې د لارې نوازي د هغوی سره کار کوو. نو موږ ډېر کوشش دا کوو چې نوښت مرکز یقینا په پښو ودرو. افغانستان ضرورت لري مثلا موږ باید صادرات زیات کړو، صنعت کې موږ باید مخکې لاړ شو، د نړۍ سره سیال څه چې بلکې موږ باید مخکې شو، ځکه موږ په نړۍ چې یو ځلېدلي خلک یو، ځلېدلی قام یو، ځلېدلي ځوانان لرو، دا هم ثابته کړې ده. نو باید په هر ګوټ کې موږ داسې وځلېږو، لکه څنګه چې موږ په جنګو کې ځلېدلي یو، موږ د وطن په ازادۍ کې ځلېدلي یو، ټول وخت مو ازادۍ اخیستې دي. نو داسې باید د وطن په پښو هم ودرو. باید داسې په اقتصادي بورډ کې چې اقتصاد د یو ملک د فقرو ستنې یا ستنې فقرات دی باید موږ قوي کړو. چې زموږ اقتصاد قوي نه شي موږ مخکې نه شو تللی. وخت چې موږ غواړو چې مخکې لاړ شو، علم ته وده ورکړو، اقتصاد ته. بله، قدرمن امین صاحب، تاسو د نوښت او نوآورۍ خبره وکړله. ستاسو د ادارې اړوند تیر کال د ډیرو نوآوریو شاهدان وو. مثلا د رضا احمدي په نومه باندې یو افغان موټر جوړ کړ. دغسې نوآورۍ یا دغسې نوښتونه هم سږ کال وو یا مو درلودل؟ هو الحمدلله اوس دا موږ ثابته کړله. مخکې به خلکو داسې فکر کړلو چې دلته څه نشته په تخنیکي مسلکي اداره کې، خو کله چې د محمد رضا احمدي موټر دلته ورغول شو، تکمیل شو، نو دا خلکو درک کړه او دغه نکته ورته معلومه شوه چې دلته یو څه شته، دلته هم فکر شته، هم وسایل شته، هم د حمایې خلک شته. نو لکه څرنګه چې موږ په تېرو کلونو کې موټر جوړ کړل، هغه تر خطره ورسېدلو چې وځلېده په نړۍ کې، نو همداسې موږ په نورو پروژو هم کار روان کړی دی، کار کوو انشاءالله. مشکل به نه وي انشاءالله. موږ مثلا یوه طرحه لرو د یوه ماشین چې هغه به د ورځې شاوخوا 100,000 خښتې تولیدوي، د خښتې د تولید ماشین دی. نو همداسې نورې پروژې هم مثلا موږ د چوچکشۍ ماشین لرو، ځینې نورې پروژې هم شته چې په ټیټه سطحه باندې مخکې ما خبره تاسو ته وکړه چې موږ
اساسي مشکل د انکشافي بودیجه دی. زموږ مشکل هم دا دی که دا مشکل زموږ څخه حل شي انکشافي بودیجه د راځو په هغې به بحث کوو. هغه محصلین یا هغه ځوانان چې نوآوري کوي تاسو یادونه هم وکړله یا لاسته راوړنې لري د دوی لپاره موزیم ډیر مهم دی. آیا موزیم شتون لري ستاسو اداره چې دوی خپل لاسته راوړنې پکې کیږدي؟ بله الحمدلله موږ چې په هر مرکز کې چېرته کوم څه اختراع کوو یا جوړوو د هغو دپاره موږ هملته کافي ځایونه لرو. که هلته امکان نه و بیا یې پروژې ته په کتو سره یعنې ضرورت ته په کتو سره موږ امکانات لرو ورته بیا یې نقلوو مرکز ته. مثلا موږ د هنرهای زیبا په انستیتوت کې ښه ګلالای موزیم لرو ډېر ښه منظم پاک. هلته چې کوم شیان موږ په هغو ځای کې رامنځته کړي دي هملته هم ځای په ځای کړي هم دي. نور انستیتوتونه چې زموږ کوم اختراعګانې کوي هغو ته موږ هلته ځایونه لرو په هغو ځای کې او په مرکز کې هم لرو الحمدلله. ستاسو ادارې اړوند هغه کسان چې په سترګو باندې معیوب اوسي څه لیدلی نه شي خو ستاسو د ادارې په چوکاټ کې زده کړې کوي د هغوی لپاره کوم سهولتونه شتون لري او کومه برخه کې زده کړې کوي دوی مهرباني؟ مننه الله دې وسپاره. لکه څرنګه چې 2540 اویا کسان د موږ معلول ورونه چې په هغو کې خویندې هم دي ورونه هم دي هغوی د موږ په خاص تعلیمي مراکزو کې زده کړې کوي. خاص تعلیمي مراکز د موږ فعلا 14 مراکز دي چې په هغو کې 2 انستیتوتونه دي او 14 نور مرکزونه دي. په 14 ولایتو د افغانستان کې موږ د خاص تعلیماتو لپاره مراکز لرو چې 2540 کسان زده کړې پکې کوي. د زده کړې د دوی داسې دي چې مثلا تر یوه حده د دوی نصاب د معارف نصاب د عمومي زده کړې لري. بیا هلته حرفوي زده کړې هم دوی ته ورکول کېږي. مثلا د قرآن کریم د حفظ دی د قرآن کریم زده کړه ده چې هغه د نه لیدونکو ورونو دپاره یا د روښانزړو ورونو دپاره یا د خویندو دپاره ده. او بل حرفوي زده کړې دي لکه مثلا نقاشي ده، قالین بافي ده، همداسې د کمپیوټر زده کړه ده چې هغه هم په بریل خط باندې بریل خط یې خپله د هغو کوم معلومات ورکول کېږي هغه د نه لیدونکو ورونو دپاره. یا مهره بافي او د مثلا بورس بافي او داسې شیان حرفوي زده کړې دوی ته ورکول کېږي. یوه نوې خبره په دې ځای کې چې ما ته یاد ته راغله هغه دا ده چې موږ مثلا په 4 نورو ولایتو کې هم اوس تصمیم لرو چې دغه مرکزونه ایجاد کړو خاص تعلیماتو چې هغه جوزجان دی، فاریاب دی، انشاءالله تخار دی او هلمند دی. په دوی کې به 2200 کسان څه اضافه کسان نور هم جوړ شي. دا به حدودا ټول 15000 کسان ته رسېږي. تر اوسه ګورې موږ مثلا 2500 او څلور اویا یا څه کم 2600 کسان لرو نو دا به 15000 کسانو ته پورته شي. او په دوی کې مثلا موږ 312 کسه پرسونل لرو په خاصو تعلیماتو کې. نو د دوی لپاره سهولتونه شته. هلته مثلا اشاره ژبه دوی ته ورته کول کېږي خو د دوی خاص تعلیمات دي چې مثلا ناشنوایان او نابینایان هلته په خپلو دغو زده کړو کې څه سره متفاوت دي. موږ تاسو ټول پوهېږو. او بله خبره دوی لپاره سهولت دا دی چې دوی لپاره مثلا کافي ترانسپورټیشن دی چې مثلا دوی راوړل کېږي د کورونه د زده کړې ځای ته او بېرته راوړل کېږي. نور هم وخت په وخت د خصوصي سکتورو سره موږ په تماس کې یو وخت په وخت دوی سره لاس وړل کېږي. د هرې خوا نه توجه دوی ته شته. مننه کوم. امن سي محترم خبرونه برانغاړو یو 2 پوښتنې نورې هم له تاسو څخه لرمه. د بودیجې په تړاو راته ووایه سږ کال چې کومه بودیجه تاسو ته درکړل شوې وه څه ډول مو مصرف کړې؟ آیا د همدغه بودیجې مو بسنه کوله؟ لکه څرنګه چې مخکې ما خبره درته وکړه موږ د بودیجې په اړه معلومات ورکړل په ملي تلویزیون کې. نو موږ ته 19 میلیونه انکشافي بودیجه راکړل شوې وه چې هغه د موږ د انتهایي بستو مربوطه څانګو کې او هغه ځوانان چې د موږ کارمندان دي او استادان دي په بهرنیو هېوادو کې زده کړې کوي په هغو بخشو کې مصرفېږي. یعنې موږ دپاره داسې انکشافي بودیجه بیخي نشته چې موږ ماشینالات ورباندې ترمیم کړو یا د سره واخلو یا مرکزونه ایجاد کړو یا د یوې پروژې د پرمختګ دپاره څه ولرو. مثلا موږ یو موټر جوړوو که نه یو موټر خو مصارف غواړي د هغو دپاره موږ هېڅ شی هم نه لرو. نو امید دا تمه ده چې په راتلونکي کې د موږ د نوښت مرکز تقویه شي او د اسلامي امارت رهبري خاص توجه ورته وکړه انشاءالله چې موږ به یو څه وکړی شو.
دغه زیاته مننه امین سي محترم چې برخه مو راسره واخیستله. او وروستی پیغام مو هم اورو او که کوم څه داسې مهم څه پاتې وي چې ما نه وي پوښتلي کولی شئ له اورېدونکو سره یې شریک کړئ. الله په وسته زموږ پیغام ټول وخت دا دی چې موږ باید په تخنیک او مسلک کې ځانونه مخکې کړو، ځکه تخنیک او مسلک هغه څه دي چې زموږ زیاتره پیغمبرانو لرل، چې مثلا دغونه ادریس علیه السلام دی، موږ تاسو خبر یو، داود علیه السلام دی، سلیمان علیه السلام دی، نور پیغمبران هم داسې دي توګه باندې راوړل چې دوی هم مسلک درلود هم تخنیک. مسلک هغه و چې دوی د خدای د خوا نه رالیږل شوي پیغمبران وو، دوی کتابونه یا قوانین الهي ورسره راوړي وو بندګانو ته. او تخنیک دا و چې مثلا دوی په یو بعد کې زده کړې درلودې، مهارتونه یې درلودل. مثلا داود علیه السلام و چې هغه د اوسپنې د ذوب مهارت درلوده، سلیمان علیه السلام و چې هغه د تعمیر، مثلا ادریس علیه السلام همدارنګه هغه د خیاطۍ په بعد کې و. نور هم موږ تاسو خبر یو د پیغمبرانو سیرتونه هم لوستي دي. نو تخنیک او مسلک د ځوانانو لپاره ډېر اړین دي. که تخنیک او مسلک نه وي موږ په هیڅ بعد کې هم مخکې نشو تللی. نو تعلیم او تعلم څنګ ته تخنیک او مسلک بیخي ضرور دي. موږ د خدمت کې یو ځوانان نو نموده غوښتنه ده د ارزو ده چې دوی راشي او د موږ په تعلیمي مراکزو کې زده کړه. ډېره مننه کور ودان چې برخه مو راسره واخیستله. باقي تاسو ته ښه وخت غواړو. له تاسو نه هم مننه. السلام علیکم ورحمت الله. د افغانستان د ملي راډیو درنو اورېدونکو دا وه د بحث او شننې خپرونه چې درته وړاندې شوه. تر بیا چې تاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، تاسو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. ښه وخت ولرئ. ښې چارې.